احسان کوله یتیمانو سره. یتیم خو ستا خپل نه ده، د پلارو ګلوی و د زوی ګلوی تعلق دیم نسته ورسره، قریب دیم نه ده. خو په ټولنه کې کمزوری څوک ده؟ له دې وجې کمزوری د یتیم هغه ته وایي چې بلوغ ته رسېدلی نه وي، پلار نه لري، په خپله بالغ نه ده، قدرت یې کمزوری ده، په توان کې عاجزه ده او سرپرست هم څوک نه لري. نو له یتیمانو سره ښه کوه، احسان ورسره کوه، د رحم غږ پر کوه، چې د حاجت د پکېدل ستا په وس کې و دې د پکوه. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي، و حدیث کې راځي، هغه وایي انا و کافل الیتیم فی جنتی اکذا. دوه ګوتو مابین کې څه فاصله وکړه چې ما و د یتیم سرپرست کوونکی، پر یتیم شفقت کوونکی به په جنت کې ډېر سره نږدې یو. نو دا لو درجه ده، لوړه درجه ده چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په جوار کې سړی په جنت کې ځای پیدا کړي. او بل حدیث کې هم راځي، نبی علیه صلات وسلام وایي، الساعی علی الارملة والمسکین، هغه څوک چې سایه د کونډو د بېوزله ښځو په رابطه کوي یا د مسکین په رابطه، نبی علیه صلات وسلام وایي دا داسې ده لکه قائم باللیل صائم بالنهار، لکه ټوله شپه چې لمونځ کوي او ټوله ورځ یې روزی. څوک چې په ټولنه کې د کمزوري قشر، د کونډې و د یتیمو د مسکین سرپرستی کوي یا د هغو سره د خپل وس مطابق نیکي کوي، نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا داسې درجه لري لکه سړی چې د ورځې روزه نیسي، د شپې ټوله شپه لمونځ کوي. یو سړی چې د ورځې روزه نیسي او د شپې ټوله شپه لمونځ کوي، نو خو موږ ته ډېر غټ ښکارېږي، ډېر اوږده اوږده تعویضان به په کار و، موږ وایي دی سم سړی دی. خو د دغه سړي درجات چې د کونډې و د یتیمو د ټولنې د کمزوري قشر سره نیکي کوي، د هغه درجه داسې ده لکه د ورځې چې روزه نیسي او د شپې لمونځ کوي.